السلام علیکم ګرانو دوستانو او مینوالو راځئ نن ورځ انګلیسي فریزر وربس او ایډیم پښتو ته ترجمه کوو نو راځئ پیل اخلو get ahead معنا مخته تلل یا په یو شي کې پرمختګ کول to be successful in the work you do په هغه کار کې کامیاب کېدل چې تاسې اجرا کوئ یا تاسې ترسره کوئ The best way to get ahead is through hard work. Yeah, sometimes you have to do reckless to get in the business. The second one is idiom. Put your feet up. Yani lag aram kawan. Put your feet up. Lag aram kawan. To relax and do very little. Yani lag aram kawan. After working all week. د ټولې اونۍ له کار کولو څخه وروسته you deserve to put your feet off تاسې د دې مستحق یاستئ یا لایق یاستئ چې لږ آرام وکړئ I'm going to go home and put my feet up یعنې زه کور ته ځم او لږ آرام به وکړم نو دغه د نن ورځې فریزر وربس او ایډیومونه تر راتلونکي خپرونو پورې بیا هم په تمه اوسئ. والسلام.